څوک چې غلط فلمونه ګوري او دا غلط فلمونه باندې یو خو به دا وي چې الله به په ده باندې دا غضب نازل کړي چې دی به د لاس نه کار ډېر اخلي. دا د خدای یو غضب دی چې په ده باندې نازل شوی دی، دی به د لاس نه کار ډېر اخلي. الله به د ده دا بدن ټول داسې سیس کړي چې ټول بدن به یې رپېږي. ښه ځوانان هلکان نن باور دې وشي چې ټول رپېږي. دا څه دی؟ دا بیا وایي پخواني خلک قوي وو، پخواني خلک خو دا کار یې دومره نه کاوه. نن زمانه کې خو ټول د لاس نه کار اخلي. دا ځکه الله تعالی دغسې کړي چې ځوان جان به یو ټول به په رپېدو وي. د سرمنشه د ګناه چې د خراب فلمونه دي. نو تاسو د دې نظر نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې څوک ګناه کوي د ګناه په وخت کې په ده کې ایمان نه وي. په هغه وخت کې چې ته د غلط فلم ګورې په دې وخت کې تا نه ګوره د رحمت ملایکې ځي او په هغه ځای کې به په تا باندې د خدای لعنت ورېږي، عذاب به د خدای در باندې ورېږي او هغه ځای ته به تا ته شیطان راځي او په مانځه او په هر څه کې به دا سوچي تا سره. یو انسان که د الله په دربار باندې سوال کوي او الله یې سوال قبول کړي نو ډېر یو اسانه طریقه ده. جګ شه، تازه اودس وکړه او 2 رکعته نفل وکړه او 2 رکعته نفل چې وکړه اول دې ځان ته د مغفرت سوال وکړه، بیا دې مور او پلار ته د مغفرت سوال وکړه او د دعا نه دې مخکې 3 پیرې یا ربي یا ربي یا ربي ووایه. نبی علیه صلات وسلام فرمایي که یو سړی دعا کوي او د دعا نه مخکې چا 3 پیرې یا ربي یا ربي یا ربي ویلي او دا ورغه وي سترګو ته مخامخ کړه، ورغه وایي دقه ځای ته وایي دی سترګو ته مخامخ کړه او دعا کې چا ته خیرا بدوا نه وه او دعا یې عامه وه، نو چې څه دعا کوي د الله نه الله به دعا نه ردوي. نو تاسو چې هر ارمان په زړه کې لري او څه دعا کوئ نو د دعا نه مخکې 2 رکعته نفل وکړه، د دعا نه مخکې 3 پیرې یا ربي یا ربي ووایه چې کومه دعا او کوم خواهش د الله نه لرئ او چاته پکې خیرانئ نو انشاءالله چې الله به هم دعا نه ردوي او الله به هم خامخا